د نظم عنوان دی په رښتیا خبرو خلک خفه کیږي. په رښتیا خبرو خلک خفه کیږي. ژوند څه بله زاویه اختیاره کړي. د شعور ډیوه د سر په مزار مړه ده. د حیا څادر د ولو په غر نشته. د قامت نه د کور ټیټه دروازه ده. د احساس نه چونه جوړه د دیوال شو بل ضمیر د یو خیرن ماشوم کمیز شو. محبت هړو معنا نه لري دلته دا زما د معاشرې لفظي تمیز شو. د وطن په علم و فهم تجارت وشو. تقدسی د پښتو لغړ بدن کو د هوس او د شهوت په عطر لامبي د تیزاب په اوبو خوري و چمن کو. له سرو نه یې شملې د عزت تاو کړې. د پښتو په نوم برباد خلک آباد شو. دنیادارو ترې نخپې ویستې لاړل. غریبان همداسې پاتې په هیواد شو. دغه خلک به پل صراط څنګه تیریږي. په رښتیا خبرو خلک خفه کیږي. په رښتیا خبرو خلک خفه کیږي. عقیده په عقیدو کې ورکه شوي چې څیره مو په شیشو کې ورکه شوي. د کافر ګمان جایز په مسلمان شو. دینداری په پیسو کې ورکه شوي. پیغمبر هر یو سړی په خوب کې ګوري. انسانان د فرښتو مرتبې غواړي چې د دین او د مسلک نه خبر نه دي. هغه خلک وس طواف د کعبې غواړي. کام فروش خپله ژبه بې ابرو کړه. د ویاړلي تاریخ کام په ورکېدو دی. د قبرونو خاموشۍ ته غوږ شئ. ابدالي او خوشحال خان په ژړېدو دی. خلکو کاړي په خپل نفس پورې تړلي. د غربت د لاسه تنګ په زندګۍ د جنازې په اوږو وړي. د ارمانونو په ملاګانو رامات شوي په ځوانۍ دي. د انصاف ژبۍ لوېدلې د یریږي. په رښتیا خبرو خلک خفه کیږي. په رښتیا خبرو خلک خفه کیږي. غم زما او ستا د هیچا سره نشته. د مفادو جنگ روان په اقتدار دی. که دې ولیدو یزید ته به دعا وکړي مسلط چې اوس به مونږ کوم واکدار دی. په رښتیا خبرو خلک خفه کیږي. غم زما او ستا د هیچا سره نشته. د مفادو جنگ روان په اقتدار دی. که دې ولیدو یزید ته به دعا وکړي مسلط چې اوس به مونږ کوم واکدار دی. د دوزخ په اور په دې دنیا کې اوسو. د لمبو جامې مو واغوستې روان یو. په بړو پرېوتی ګرد راته وړه ښکاري. د یو وخت د رزق دومره په ارمان یو. توف نالت د دې وطن په رهبرانو. توف نالت د دې چمن په حاکمانو. توف نالت د دې گلشن په فاضلانو. توف نالت د دې مسکن په دلالانو. پیغلې لوډې کلبونو کې ګډیږي. په رښتیا خبرو خلک خفه کیږي. په رښتیا خبرو خلک خفه کیږي. د یو نوي حقیقت نه مو خبر کم. وطن مړ دی خو اعلان خلک نه کړي. د پښتون په تاریخ شوی تشدد د وینې وینې دی. درمان خلک نه کړي. که ژوند غواړي نو برغولې په خوله کېږده. یو ملنګ رښتیا په خوب کې راته راغی. دا سرونه په تنو نه دي ګوپیان دي. باچا خان بیګا په خوب کې راته راغی. پښتانه په دې خبرو نه پوهېږي. په رښتیا خبرو خلک خفه کیږي. په رښتیا خبرو خلک خفه کیږي.